بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو کوم تصویر چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، دې هلک داسې چل کړی دی، خپل پلار ته ویل ماله آیفون واخله. نو د پلار څه پیسې نه وي او پلار یې ډېر زیات غریب انسان و. نو دا هلک راولګېدو او خپل پلار چې دی هغه یې قتل کړو صرف او صرف د آیفون د وجې. مکمل معلومات در سره شیر کوو، خو د هغې نه مخکې تاسو ټول ته ریکویسټ کوو که تاسو اوسه پورې زموږ دا چینل نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز دا سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. که ستاسو خیال وي یو څو میاشتې مخکې حسنین نومې ماشوم کوم چې د لویر دیل جندول سره هغې تعلق لرو، هغې هم داسې چل کړی چې خپل پلار ته موبایل واغستو. پلار ورته ویل چې آیا ته به نور دا موبایل نه ګرځوي، کم بد عادت کېږي دې نه علاوه خپل تعلیم باندې هغه فوکس وکړه او د دې قسمه کیسو نه هغه قلار شه. نو هغه هلک ولګېدو، حسنین هغه بیا تمانچه راواخیسته او خپل پلار مور چې دی په هغې باندې ډزې وکړې او هغه یې قتل کړه او د هغې کوم نتیجه چې د هغه دا ده چې بیا هغه اخر جیل ته ویوړلی شو. او کوم کیسه چې د هغې روانه ده، کوم عدالتونو کې کومې پیشیانې هغه به هم ستاسو وړاندې وي، هغه کیس لا چلیږي. مکمل معلومات هم تاسو سره په تېر شوي ویډیو کې د هغې شیر کړي وو. خو نن موږ راځو د دې هلک کم تعلق چې دی مکمل معلومات در سره هغه شیر کوو. د کم تعلق چې دی هغه بکر کم پنجاب کې چې کومه سیمه ده دریای خان، هلته دا ماشوم هغه پیدا شوی و او هلته د هغې کم کور چې و هم و. خپل پلار به ډېر زیات تنګوه، ورته به یې بار بار ویل چې پلاره ماله آیفون موبایل واله، زما د ملګرو سره موبایل یې آیفون دی او ما سره داسې قسمه موبایل دی. پلار یې وایي چې کوم دی هغه د ګردو بیمار هم و، ډېر زیات غریب هم و، د هغې دا وس نه کېدو چې خپل علاج یې پې کړی وی. دی به ورته بار بار فرمایش کوو، نو هغه ورته چېرته بیا قار شوی دی چې دا ته څه کوې، هر وخت داسې قسمه قیسې کوې، ته زموږ د حالاتو ته نه ګورې. نو دا هلک بیا ولګېدو، په غوسه کې راغی، تمانچه یې راواخیست او په خپل پلار باندې 2 ډزې وکړې او د هغې په نتیجه کې د دې پلار چې دی هغه وفات شو. بیا د هغې نه پس وروسته پولیسو ګرفتار کړی هم دی، خو کوم کارنامه چې کړې ده هغه خپل پلار یې قتل کړی دی. یعنې ډېر زیات یو افسوسناک وخت به ورته مونږ ووایو چې کم وخت راغی چې زوی راپاسي په خپل پلار مور باندې ډزې وکړي او هغه قتل کړي او خپل کم جنت ټوکړي چې دي هغه د خپل ځانه جدا کړي. یعنې دې کې کومه غلطي چې دا به مونږ دا ووایو چې زمونږ کومه معاشره چې دا په دې کې ډېر زیاته انوال ده. ځکه که مونږ سوچ وکړو نن سبا زمونږ معاشره کې چې دی صرف د آیفون دا قیسې چې دي، بل خپل بچي باندې خپل کشر باندې څوک دا خیال پې هم نه ساتي چې آیا بچي یې ته چا سره ګرځي. یعنې لکه دا هلک چې دی تاسو ته چې ښکاري دا په دې به مجبوره شوی وي چې د دې ته به چا ویلي چې آیا ته خپل پلار ته ووایه، خپل مور ته ووایه چې ماله داسې قسمه موبایل یې واله، لکه زموږ سره وایي موبایل دی او تا سره نشته، نو به د دې نه مجبوره شوی، بل معاشرې ته به یې کتلي، هغې نه به یې عبرت اخیستی او داسې قسمه دغه یې وکړو. بل په خپل پلار باندې ډز کول، نو هغه مونږ که وګورو نن سبا یوازې د پې ډز نه دی کړی، دا هم نه دی بلکې مختلف داسې واقعات مخې ته راځي چې په خپل پلار باندې هغه خلک ډزې کوي. نو ډېر زیات افسوسناک کم خبر چې و د غم هم تاسو سره شریک کو. امید لرم ویډیو مو خوښه شوي، که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو لپاره.